زه خو ویم ګل رحمانه راځه چرته به وتښتو او دا پیسې به م ځان سره یوسو. اشرف ته دا کار د کله نه کې، دا خو ته ډېر غلط ځای ته ورغلې. ما سره یو امانت دی، دا به ځان سره کېدی. بیا د غونډه ګل رحمان په کرسۍ تړلې وي او هغه یې ګیر کړې وي او دمکې ورله ورکوي. د ګل رحمان ښځه هم ګیره کړې وي او د دغه ملګرې ورسره هم قبضه کې وي. ما خو وی ته ډېر هوښیار سړی، ما په تا ډېر غټ اعتبار وکړو. دا کم کار چې ما تا له دومره زر درکړو نو دا ډېر د اعتبار کار و، خو تا ډېره غټه بې اعتباري وکړه او زما د پیسو تښتولو کوشش دې وکړو. زه د پیسو وږی نه یم، خو زه تا مجبوره کړم چې زه د دې ځای نه وتښتم او پیسې ما ځکه تښتولې چې ما خپل کور هر څه دلته پرېښودل. دې کار ته هم تا زه مجبوره کړم. زما کار کو ته نه کې نو بل څوک به کوي، خو چې څوک هم ما ته انکار کوي نو دا غټې کانه به قبري، ولې چې زه د انکار اورېدو عادت نیم. ته په زوره انسان قید کولی شي خان، خو د انسان سوچ نشي قید کولی. ما ټول عمر میخې ساتلی دي، خو داسې کارونه مې نه دي کړي. نورې خبرې پرېږده ګل رحمانه، سیده سیده راته وایه زما پیسې چېرته دي. ما له خپلې پیسې راکړه، زه به دې پرېږدم، که نه انجام به دې ښه نه وي. پیسې ما سره نشته، پیسې هم هغه ګاډي کې وې کم چې تاسو تباه کړو. پیسې به ستا د کسانو اغوستې وي. خلکه ته داسې نه پوهېږي. دا لوبې بل چا سره وکړه ګل رحمانه، زه به دا پیسې ستا د څرمنې نه وباسم. ته چې ما سره هر څه کې خان، خو ما سره پیسې نشته. زه یې درله د کم ځای نه درکم. دا به تا ته ډېره زر پته ولګي چې د کم ځای نه بیا راکې. هلکه ده ته عینه کې ځان وښایه. ګل رحمان ته پته یي که زه دا پیسې ورکوم نو دی ما پرېږدي نه، نو په دې وجه ورته دی کلکي. د خان هغه چمچه ولګي او د ګل رحمان ملګری د شاته نه په چاړه ووخي او هغه مړ کي. اوس هم در سره ټایم شته، ما ته صفا خبره وکړه پیسې دې چېرته پټې کړې دي. ولې چې پیسې تا سره وي نه، زما کسان ما ته دروغ نه وایي. ما درته ووی خان چې ته څومره ظلم کولی شي وکړه چې ما سره پیسې نشته نو زه یې درله د کم ځای نه درکم. ستا کسان تا له دوکه درکوي. لکه مطلب دا چې ته داسې نه سمېږې. ورشه لکه او د ده ښځه ژوندۍ ښخه کړه. پرېږده ما پرېږده، درته ویم پرېږده ما. د دې غونډه هغه چمچه ولګي او د ګل رحمان ښځه هلته نه ویسي. ګل رحمان ورته بېوسه ګوري او دې سم نشي کولی. دی خو اشرف کور کې ښځې سره یي نو دې ښځې ته وایي هسې ښځې دا دې ښه ونه کړل چې ته ما پسې شاته شاته راغلې او زما مخبري دې وکړه. ولې به درپسې نه درتلم؟ دا ته چې ما ته دروغ وې نو ولې دا ته ښه کیسه. زما نه خبرې مه پټوه نو زه به درپسې لګم نه. بس ټیک ده ځه، ستا نه به زه اوس یو خبر هم نه پټوم. زه ویم چې اوس ته ما سره دې کار کې شراکت شروع کړي. دا کارونه دې پخپله کوه اشرفه، زه دې په دغه کارونو کې نیم. خو چې صحیح نو ما ته سپا سپا وایه، زما نه څه پټوه مه. ښځه ته راشه د ما خواله زه تا ته خبره کوم. اشرف له چې ښځه ورشي نو ورته وایي وایه اشرفه څه خبره ده؟ خبره دا د ښځې چې خان ګل رحمان او د هغه ښځه راوستي وو. اشرف ولګي او ښځې ته هغه ټوله خبره وکړي چې هلته خان ګل رحمان سره څه عمل وکړو. دا سوی اشرفه نو ګل رحمان اوس کم ځای دی او د هغه ښځه څه شوه؟ ګل رحمان یې اوس هلته تړلی دی ولې چې هغه سره پیسې دي او ښځه یې ورله بوتله ژوندی یې ورله ښخه کړه ځکه چې ګل رحمان ورله پیسې نه ورکوي. اشرفه دا سړی خو ډېر ظالم دی، کوسار لی تا سره لاندې باندې راغی نو بیا به موږ سره هم داسې کار کوي. زما ومنه او په وخت یې ځان راوباسه. څنګه تې ځان وباسه ښځې؟ ولې بیا به زه کوم څه؟ ما خو
خو سیله د پیسو خوند واغستو او بله خبره ده چې څوک هم یو پیره دغه ځای ته ورشي بیا ترې راوتل نشته بیا به ترې په مرګ راوځي اشرف دا دې ښه نه دي کړې چې دومره خطرناک ځای ته ورغلې دا خو تا ځانه سې جاښه کې اچولې دي هېڅ جاښه نشته ښځې ته زړه مه خوره بس عیش کوه پیسه پکې ډېره ده زه اوس ورځم زما د ډیوټۍ ټایم دی او شپه به مې باري انتظار مې مه کوه اشرف ښځې ته د ګلرحمن ټوله خبره وکړي او بیا ترې لاړ شي نو دا ښځه یې ځان سره وایي دا اشرف په کومو لارو خطا شوی دی اوس په ما له څه چل کول پکاري کنې دې پیره نمبر زمونږ دی دی خو اشرف را خطایي او دی راشي د ګلرحمن کور ته نو هلته مخکې نه بابا راغلی وي بابا اصل کې دلته نه ټول سامان یوسي او بقایه سامان پسې راغلی وي څه کې بابا بابا دلته څه کې اوسل راغلی دا تپوس خو زه ستا نم کولی شم چې ته دلته څه کې اوسل راغلی بابا زما خو په ګلرحمن پیسې دي زه خو هغې له راغلیم هغه زما قرضدارې دی بس هغه خو کور نشته کور یې خالي دی زما خو ډل دپاره پې پکارو او د څو ورځو نه یې پې رونړل نو ما وی راشه چې تپوس یې وکړم ښه نو دی چېرته تللی دی دی به کوم ځای میلو شي څه معلومات یې شته که نه که ما ته پته وه نو زه به ورپسې دلته راتلم څه زه خو اوس دا دی راغلم او دی کور نشته بس اوس ورځم هوټل خوښه دی خیره څه سامان به کور کې پروتي ګورم که څه په لاس راغلل بیا چې شپه شي نو د اشرف ښځه کور کې ناستی او ځان سره وایي خدای خبر چې د ګلرحمن به څه حالي هغه غریب له خو یې ښځه ومړه کړه دا به رامنې کول غواړي کنې دې پیره به زمام خیر نه وي زم چې د هر څه نه ځان خبر کم د اشرف ښځه ولګي او یو پیره بیا په اشرف پسې وځي دی خوا یې ګلرحمن تړلی وي او دی ډېر زیات خفه وي ولې چې هغه غونډه د ده ملګری هم مړ کي او ښځه ترې هم بوځي چې خدای خبر زما د ښځې به څه حالي چې هغې سره به یې څه عمل کړی وي خو زه یې به اوس مې جنګ شروع کړی دی او دا به زه ختموم دی ځان سره دا سوچ کوي چې دی کې هلته اشرف راشي ولې چې د ده څوکیداري اشرف له ورکړې وي بچا څنګه چل دی ته خو ډېر غټ چوپا رستم وختې د شکل نه خو ډېر شریف ښکاري اشرفه زما یقین نه راځي چې ته به د پیسو دپاره دومره لرې پورې ځې تا انسانیت مکمل پرېښې دی باچا ته که مه کلې چې دې سره ښکرې وښې زه هم دغه شان راوستی وم نو که ما م ورته انکار کړی و بیا به مې خیر نه و ما د عقل له کار واغستو او دې سره شوم ته پکې اوس کړېږه داسې مه کوه اشرفه ما سره شه او راځه دا ټول کلی به پرې راټول کړو کني دا سړی به ډېر غټ نقصان وکړي په ارام کښېنه ګلرحمنه نن سبا چې د حق ناره ووښې نو هر څه په تا راولټه کېږي څوک هم د ظلم خلاف ودرېږي نه خو ما تا ته یو خبره کوله او هغه دا چې ته ما ته دغه پیسو ځای وښایه راځه هغه به نیمې کړو ای به بیا چې ته څه وایې هغه شان به وکړو ګلرحمن ته پته یي چې اشرف څومره لالچي دی نو دی ورته وایي پیسې ما سره نشته اشرفه هغه ما سره هم په هغه ګاډي کې وي او بیا ترې نیم خبر شوې زه بس ټیک د بیا پکې کړېږه ته د سړي زوی نه یې زه ځم روټۍ خورم زما نن شپه تا سره په ویښه ده اشرف ګلرحمن باندې خپل وس وکړي خو دی ورته انکاري شي خدای خبر چې د دې خبرې نه به اوس څه جوړیږي خو زما ښځه یې پریشان مړه کړې وي نو بیا خو زما نور ژوند نه دی پکار اشرف ولګي او کمرې ته دننه ورشي او ګلرحمن یوازې پرېږدي دغه ټایم د اشرف ښځه هلته په پټه راشي
ګل رحمان خو یې پریشا گیر کړی دی زه چې خواله ورشم تاسو کې جی زه د اشرف ښځه یم زه تا پسې راغلم اشرف اوس په دې سات دننه لاړو دا ستاسو د راتلو ځای نه دی تاسو زر د دې ځای نه لاړ شئ کني څوک به مو ویني او بیا به م خیر نه وي نه زه تا د دې ځای نه رازادوم زه د اشرف د دې کار نه ډېره تنګه یم زه تا رازادوم او ته به بیا زما مدد کې ټیک ده ولې نه شا به زما لاسونه آزاد کا د اشرف ښځه ولګي او ګل رحمان را خلاص کی دی دواړه د هلته نه وتښتي او اشرف ته خبر هم نشي ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې هغې پورې موږ سره اوسئ ډېره مننه